السلام علیکم د ایډیټینګ لپاره یو نوی اسان او ښایسته اپلیکیشن راغلی دی چې صرف دا یو اپلیکیشن به تاسو له د نښه اپلیکیشنو کار کوي. یعنې که تاسو په خپل موبایل کې یو ویډیو کنورټ کوئ یا تاسو د ویډیو نه آډیو جوړوئ یا تاسو ویډیو کټ کوئ یا تاسو آډیو کټ کوئ یا تاسو یو ویډیو کمپریس کوئ یا تاسو 2 یا 3 ویډیوګانې یو بل سره جوائن کوئ که تاسو سلو موشن جوړوئ که تاسو یو ویډیو ریورس کوئ یا تاسو په خپل موبایل کې یو الټه ویډیو کلی وي او تاسو غواړئ چې هغه تاسو صحیح جوړ کړئ د هغې لپاره به هم تاسو سره دلته آپشن میلاو شي. نو صرف په دې یو اپلیکیشن کې به تاسو ته نښه آپشن میلاو شي او تاسو په دې باندې نو کارونه کولی شئ. صرف په دې یو اپلیکیشن باندې تاسو د نوي اپلیکیشنو کار کولی شئ. نو دا کوم یو اپلیکیشن دی دا به تاسو ته چیرته میلاو شي څنګه به تاسو په دې باندې ایډیټینګ کوئ دغه ټولو طریقه تاسو ته ښایم. خو له دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته دغه شان په ټایم باندې په خپله در رسي. خو ګمرګرو د دغې لپاره فسټ اف آل تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ. دا اپلیکیشن د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي او یا به تاسو ته په کمنټ کې لینک میلاو شي کوم چې زموږ د پیج د طرفه تاسو ته درکړی شوی دی. کله چې هم تاسو د هغه لینک نه دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا به څه وکړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. فسټ اف آل چې تاسو دلته کوم آپشن درکړی ویډیو کنورټر که تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ او تاسو به دې کې یوه ویډیو سلیکټ کړئ نو ستاسو ویډیو به دلته تاسو ته شو شي. تاسو به څه وکړئ لاندې به کلیک واخلئ دلته په دې تیر نشان باندې دغه تیر نشان چې کله تاسو کلیک کړئ دلته تاسو ته ښکاري کامن انډراید اپل وینډوز بلیک بیري څومره مختلف دغه د رقم کوالټیان تاسو له درکړي دي. تاسو چې کومه یو کوالټي هم د دې نه جوړول غواړئ تاسو جوړولی شي. زه به سمپل دلته کامن سلیکټ کړم یعنې عامه ویډیو بیا به لاندې په تیر نشان باندې کلیک کړم. تاسو ته دلته ښکاري مطلب تاسو یو داسې موبایل وي چې هغه MP4 نه پلی کوي یا تاسو سره یوه داسې LCD وي هر څیز تاسو سره وي چې هغه مطلب MP4 نه پلی کوي HD نه پلی کوي. تاسو دلته په یو کلیک سره د هغې لپاره د دې دغه ویډیو کوالټي چې کوم دا تاسو چینج کولی شئ ویډیو مکمل تاسو بدلولی شئ. تاسو ته ښکاري که تاسو دلته کلیک واخلئ په فارمیټ باندې دلته MP4 تاسو ته ښکاري دلته څومره زیاتې کوالټیانې به تاسو ته میلاو شي دغه ټولې تاسو له ځان دپاره کنورټ کولی شئ. دا یو داسې زبردست ویډیو کنورټر دی. د دې نه بغیر که تاسو دلته کلیک واخلئ په ویډیو ټو آډیو باندې دلته به هم دغه شان تاسو ویډیو سلیکټ کړئ په یو کلیک سره د هغې نه تاسو آډیو جوړولی شئ. دغه رقم بل یو آپشن چې په دې کې کوم دی کټ ویډیو دا هر ملګرو له پته ده چې دلته تاسو دې باندې ویډیو کټ کولی شئ بالکل په اسانه طریقه سره دغه طریقه ته هم ښایم. بس اول به تاسو په دې باندې کلیک کړئ ویډیو به سلیکټ کړئ چې کله هم تاسو په دې کې ویډیو سلیکټ کړه تاسو ته ښکاري د 2 تیرونو نشانونه تاسو ته شو کېږي. دا چې تاسو په کوم ځای باندې هم ودروئ نو درمیان کې چې څومره ځای تاسو د دې به تیرونو په درمیان کې څومره ځای راشي نو هغه دومره ویډیو به کټ کېږي. کټ کوئ به څنګه سیو کوئ به څنګه د هغې لپاره سمپل د برابرې ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ په اسانه طریقه باندې تاسو ته ښکاري دلته کنورټ لاندې تاسو ته شو او کله چې هم تاسو په کنورټ باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري په اسانه طریقه باندې تاسو دغه ویډیو په ګیلري کې سیو شي. تاسو ته ښکاري دلته دې سیوینګ روان شو ډن دا اوس سیو شوله. ها په دې کې چې بل کوم دا آپشن دی جاین ویډیو که تاسو سره یوه یا د یوې نه زیاتې ویډیوګانې وي او تاسو غواړئ چې د هغې نه یوه جوړه کړئ د هغې لپاره دا آپشن ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو استعمالولی شئ. که تاسو دغه طریقه کول غواړئ سمبل په دې باندې تاسو کلیک واخلئ بیا به تاسو وکړئ په دې کې به دننه تاسو ویډیو له ځان دپاره سلیکټ کړئ. تاسو ته ښکاري ما یوه ویډیو سلیکټ کړه هغه دلته راغله. که زه اوس بلې ویډیو سلیکټ کړم هغه به هم دلته راشي. داسې مختلف ویډیوګانې تاسو چې څومره ویډیوګانې هم هلته سلیکټ کوئ هغه به ټولې تاسو سره دلته لاندې یو ځای کېږي. بیا به تاسو وکړئ لاندې به دلته کلیک واخلئ په دې تیر نشان باندې نو تاسو ټولې ویډیوګانې به دلته راشي. بیا چې تاسو بیا دلته په تیر نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو دغه ټولې ویډیوګانې به تاسو به ګیلري کې سیو شي د هغې نه به یوه ویډیو جوړه شوې وي. په دې کې بل کوم آپشن دی سلو موشن که تاسو سلو موشن له ځان دپاره جوړوئ او تاسو سره انډراید موبایل وي یعنې په آیفون کې خپل سیسټم وي چې په هغه باندې ډېر زیاته تاسو زبردست طریقې سره ویډیو جوړولی شئ سلو موشن. خو که تاسو سره انډراید موبایل وي تاسو سره دغه رقم سمسنګ موبایل وي تاسو سره هوایي موبایل وي تاسو سره بلې کمپنۍ موبایل وي نو تاسو به سمپل د هغې لپاره دلته په اسانه طریقه باندې زبردست سلو موشن جوړولی شئ په هغه موبایل باندې. که تاسو په سلو موشن باندې کلیک کړئ دا به تاسو ویډیو سلیکټ کړئ د هغې نه پس دلته تاسو ته مختلف سلو موشن کې دلته تاسو ته څیزونه شو کوي یعنې تاسو دا پاسټ کول غواړئ که تاسو سلو کول غواړئ نو که تاسو دلته کلیک واخلئ د ټول نه به دا ویډیو سلو شي داسې سټپ بای سټپ تاسو خپل ویډیو چې کوم دی هغه ډېرې زیاته سلو جوړولی شي او ډېر زیاته ښایسته جوړولی شي. او سیو کوئ به څنګه برابر د هرې ویډیو طریقه یې وره په دغه ټیک باندې نشان به کلیک کوئ نو ستاسو ویډیو به سیو کېږي. ها په دې کې چې بل کوم د کمال آپشن دی هغه پکې دا آپشن دی چې په دې باندې تاسو ریورس ویډیوګانې جوړولی شئ. یعنې که تاسو په یوه ویډیو کې د کیمرې طرف ته ځئ او هغه ویډیو تاسو ریورس کړئ نو بیا به تاسو د کیمرې نه په ریورس باندې ځئ یا تاسو د خپل لاس نه یو څیز ګزار کړئ او تاسو هغه ویډیو ریورس کړئ نو هغه څیز به واپس تاسو لاس له راځي. یا که تاسو یو ګاډي ته وخیږئ که تاسو بل یو داسې څیز ته وخیږئ او هغه ویډیو تاسو ریورس کړئ نو تاسو به واپس د هغې نه راکوزیږئ نو دغه ویډیوګانې تاسو په دې آپشن جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري ریورس که تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به دلته یو ویډیو سلیکټ
کړئ کله چې هم تاسو هغه ویډیو سلیکټ کړئ بیا به تاسو وکړئ برابر دلته په دې ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري دا ټیک باندې نشان دی اګه تاسو غواړئ چې ویډیو کټ کړئ او لږه ترې ریورس کړئ نو هغې لپاره دا تیرونه نشانونه تاسو یوز کولی شئ په کوم ځای چې تاسو هم ودروئ هغه دومره ویډیو به ریورس کېږي بیا به پر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ تاسو ته ښکاري اټومیټیکلی دغه کنورټینګ به روان شي تاسو ویډیو کې زه اوس دا ویډیو دلته تاسو ته پلی کړم تاسو ته ښکاري نو په دې ویډیو کې به زه روان یم په ریورس باندې تاسو ته ښکاري دا ویډیو کې زه د کیمرې طرف ته روان یم دا زما د ټیک ټاک یو ویډیو ده او دلته اوس په دې کې زه په ریورس باندې روان یم نو حکومتګرو ډېر زیات کمال ډک اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې ښایسته کوالټي والې ویډیوګانې تاسو جوړې کړئ او په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته د نښو اپلیکیشن او کار میلاو شي او هغه تاسو هم ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شي نو ما خپل پوره کوشش وکړو چې تاسو ته هر یوه طریقه وښیم خو یعنې ویډیو به ډېر زیات اوږده شي بیا هم ما تاسو ته د هر یوې طریقه وښوله دا ټولې طریقې به دې کې شته دي او تاسو په اسانه طریقه باندې دا زده کولی شي حکومتګرو امید لرم تاسو به دا نوې ویډیو خوښه شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی هم د دې اپلیکیشن نه پیدا واخلي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان